یې بلا خوند کوي جانان په ثوابای کې او چې درته ووایي قربان په ثوابای کې یقین وساته یورپ او لندن به درنه هیر کې که چېرې و د ګزران په ثوابای کې په شړک دې ولګي چې څوک د چا په ښه نه راځي ډېرې خبرې مې په زړه دي خو په خوله نه راځي او نه چا نارې کړې چې راوځئ نه چا ډزې وکړې نه چا نارې کې چې راوځئ نه چا ډزې وکړې بل ها موده وشوه زمونږ کلي ته غله نه راځي سیاده نور درته خطونه در لیږلی نشم سیاده نور درته خطونه در لیږلی نشم زما بابا کاریږي مونږ کره واړه نه راځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفرشاه درویش یم موجود یم ثوابې انبار په علاقه کې دلته کې یو زلمی شاعر عمر ارمان چې ډیر خلک پیژني خو زمونږ مینوال به نه پیژني زمونږ د پاڼې چې کوم ملګري دي هغوی دپاره نوی دی نو دوی سره مناسبې را جوړ کړی دی کوشش به کوو چې ښکلي شعرونه د دوی نه ستاسو دپاره ریکارډ کړو. ګرانه څنګه ژوند څنګه روان دی؟ السلام علیکم لومبی خو ستاسو ټول نه مخکې سلامونه احترامات او ډیره مینه او خلوص درته وایو چې دومره ویاړ سر نه رالی زموږ ثوابای ته لنډ تنګ وخت کې موږ له ټیم وباسه موږ له هم ټیم راکړه ډېره مننه جي ستاسو هم ډېره مننه. دا راته ووایې شاعرۍ طرف ته څنګه رالی څونه وخت شو چې لکه دغه کار د شاعرۍ دغه قدم واغښتی دی؟ نو درویش صاحب دا خو درته زه داسې وضاحت یې درته نشم کولی ځکه چې زما نه کله نه پوهه راغلی ده دغه راغلی دی نو بس زما د شعر سره مینه پیدا شوې ده زه خو شاعر نه به چېرته وم یا به هسې څه دغه خو لکه به شعر سره مې مینه وه نو پنځم کې هم چې زه وم ته پښتو کتابونه به نو هغې کې د رحمان بابا هغه یو شعر یې پنځم کې که شپږم کې نو هغه به ما بار بار لوستو بار بار به مې لوستو نو دومره مینه مې ده ورسره لکه پنځم کلاس کې وي چې ستا شاعرۍ سره مینه وه مسافرۍ ته لاړې بیا د شاعرۍ ته سم کار وي بس بیا مې د 2014 نه مکمل بیا ماته یو بل شاعر ووی هلکه وایي ته دا خبرې چې هم کې نو دا مو د شعر غونته کې دي نو ما ورته هم خندا راپسې کېږه نو ما ته یې هلکه وایي ته یو شعر نیمه ولیکه نو ما چې بیا ولیکه نو هسې مې نه کاپیه صحیح وه نه ردیب وه نه څه په دې نه پوهېدم هغه ما ته هلکه وایي تا کې چل شته وایي ته ردیب و کاپیه صحیح که نو هغه له د الله پاک ډېر عمر ورکړي د وزیرستان دی او بس بیا ما دا شانتې هغه په نقش قدم باندې دغه وکړو نو لکه شعر مې شروع وکړو بیا جي بیا مشاعرو ته ورو روان شوې نو څنګه ړومبي نه چې مشاعرې ته لاړې ګرانه خو به وه چې د خلکو مخکې ودرېږي او شعرونه وې نو قربان او بالکل ګرانه خو یې که نه ځکه چې یو نوی کس یو نوی زلمی او دا شانتې کم عمر او چې څوک یې وغواړي دغه کې نو الان نو علي یوسفزی چې په پیل ځل باندې زه هغه انوایټ کړی وم چې څنګه انوایټ کړم نو زه دوبۍ کې وم ابوظبي کې پاتې کېدم هغه شارجې ته دا کړم ما سره خپل ګاډی هم نو هغه ما ته وي عمیر صاحب ته به لازم راځئ نو ما ورته ښه چې زه به درشم خو زه ګوره همدومره شاعر نه یم داسې ما ته وایي نه نه هسې راځه شاعران خو به واورئ ښه چې څنګه لړم نو هغوی بائی چانس زما نوم په کاپۍ کې لیکلی چې ټول شاعران مې واورېدل نو بیا یې ما ته پکې بلنه راکړه وایي عمر ارمان ته پکې بلنه کوو چې راشي سټیج ته او تاسو ته ښکلې شاعري وکړي نو الان کې ما سره خو ډېر غم هم شو یاره چې اوس به زه څه ووایم دی ته نو الان کې ما سره چې کوم یو دوه غزلې وي یو شعر نو هغه ما نه په سټیج بالکل هیر شو نو بیا مې د یارې نه موبایل راواغستی یو څه بل څه نو هغوی ته بیا ما دا شعر شروع کړو وایي زه عمر قدرتي خمار یم او لونګ یم ساکي خمار یم او لونګ یم ساکي نو نشه ورپسې سله وکړم سو شو چې مسافر یم د خپل کلي نه بهر یم خو ټول درهم یم نو سوال د چا نه سله وکړم نو الان کې هغه کسانو ماله دومره کلیپینګ و دومره دا دې راکړه چې بیا ما سره نور هم دغه پیدا شو ما چې زه دی ته لږ ډونګې غونته کې غزل وم نو بیا مې ورته یو غزل ووي نو هغې بیا ماله ډېر زیاته مینه راکړه نو د شاعرانو بیا ډېر متاثره شوم د هغې نه پسه هغې نه بیا تا شاعرۍ ته کار ووي لکه بیا مې صرف شاعرۍ ته کار ووي نو صرف شاعرۍ ته مې هم نه خپل کار روزګار ورسره هم کوم ځکه چې خېټه ده نو دا صرف شعر نه غواړي نو دا نور څه هم غواړي نو خپله نوکري موکري او خپل هم څه بزنس دغه کوو او شعر هم لیکو شکر دی او جي څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي کتونکي د ګوري غواړم چې سم ډېر شعرونه را سره شریک کړي نو قربان تاسو ته به شعرونه ووایم او نوي نوي به درته ووایم ښه جي وی بلا خوند کوي جانان په ثوابای کې بلها خوند کوي جانان په ثوابای کې او چې درته ووایي قربان په ثوابای کې او یقین وساته یورپ او لندن به درنه هیر کړي
یقین وساته یورپ او لندن به درنه هیر کی که چېرې و د ګزران په ثوابی کې. ډیر ښه. دا خاص د ثوابې چې کوم مینوال دي ټولو ته ډالۍ. بلا خوند کوي جانان په ثوابې کې، لا خوند کوي جانان په ثوابی کې چې درته ووایي قربان په ثوابی کې. یقین وساته یورپ او لندن به درنه هیر کی چې چېرې و د ګزران په ثوابی کې. ډیر ښه دی. او زما غزل کې که څه غلطي وي نو بخښنه غواړم درویش صاحب. زما غزل کې که څه غلطي وي نو بخښنه غواړم، درانه خواږه دي شاعران په ثوابی کې. او یې په امن مړه دي ټول خیبر پښتانه، په امن مړه دي ټول خیبر پښتانه، بل به پیدا نشي شیرخان په ثوابی کې. د کوچو په شان سپین دي د شاتو نه خواږه جینکۍ او هلکان په ثوابی کې. اشنا وایي عمره یو تغه نمرنګه پکې ګرځي د ښکلو شوې د باران په ثوابی کې. ډیر ښه، ډیر ښکلی، ډیره مزه کړي د نور را سره هم څه شریک. بل به درته غزل ووایم چې نوې غزل لکه څه غلطي رانه پکې کېږي نو بخښنه به غواړم. یار نه که خفه شمه زه به ګورې مړه شمه، تا ته ټوکې ښکاري خو جعفر صاحب وایي تا ته ټوکې ښکاري خو ټول به زه اوبه شمه، ساز زما په سنګل کې ده لږ شانتې به دمه شمه دمه شمه، ژوند نه تنګ راغلی یمه خدای ته په سجده شمه. او ستا جوټه چې اوس کمه درویش صاحب تا ته وایم ګورې ستا جوټه چې اوس کمه بې شرابو نشه شمه. او تا شنا غزل وایه زه امیر به درته ټپه شمه، زه امیر به درته ټپه شمه. درویش صاحب دا دې بالکل ستا پالورو ته ډالۍ وي ښه. وایي عجیبه شان یارانې کوي، دروغ دروغ وعدې کوي، ما غوندې په تمه ساتي او بل چا سره شپې کوي. مننه. او ایزار دې د بالای نشم ما نه چې ګیلې کوي، رور دې ښکلومه زه رور دې ښکلومه زه ما ته ستا کیسې کوي، زار بس د پردو نظر. مننه. زار بس د پردو نظر خپل خو بس ډرامې کوي. یرې بارور شته عمر خو شوګیرې کوي، عمر خو شوګیرې کوي. ډیر ښه، ډیر ښکلی، ډیره زیاته مزې وکړه. ګرانو کتونکو نوې شاعرو خو ډیره مزې وکړه. موږ ته هم پکار دي چې داسې نوي شاعران رامخې ته کړو، ډاډګیرنه ورکړو. که د هغوی په یو ټکي نیم کې غلطي وي نو وخت سره سره به هغه په خپله ټیک کېږي او هغوی به مخ په وړاندې ځي. عمر بھائی څنګه څه پیغام لري اخره کې؟ نو اخره کې خو داسې پیغام لرم چې ته خپله دومره خوږ انسان یې نو ستا به دا پالور او مینوال به هم خواږي ستا په شان دی، ځکه چې دومره د لرې نه ګوره داسې شانتې راتېر شوې، په کوړي باندې راتېر شوې او په ادمزو راتېر شوې، شیدو باندې جهانګیرې پکې راغې، منځ کې ټوډېرې ماڼکۍ شوه او دا ټول ځایونه دې داسې کراس کړل او زموږ انبار ته دې خوارې جونګړې ته رالې. نو چې ته دومره مینهناک انسان یې که نه نو کم از کم د ده خو بیا لایک جوړېږي که نه نو نور بیا په تاسو باندې دغه دی. نو ډیره مننه، تاسو خپله خواږه نو ځکه در باندې مونږ هم خواږه لګو. ګرانو کتونکو عمر ارمان د جاوید شاه درمان صاحب سکه وراره دی او ډیر مینناک انسان دی. جاوید شاه درمان صاحب هم بې حده مخلصه او مینناک انسان دی. په دغه عمر بھائی په دغه مرکې سره تاسو نه اجازت غواړم چې چرته هم یې ښاد او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.